یاړو یاړو ته دا سپری ولې نه کې نن سبا تا سپری کول پرېښي دي که ستا د وجود نه خپله د مشق او عنبرو بوی ځي ما د سپری مرې دا شیزونه زما نه لګي زما صرف فلوس او ویلکم ولیدو دا ولید ډېر ټایم بعد راغی ولیدو السلام علیکم دا والا ولیدو زما یارو ته وګوره که نه یار حیا ګل دا والا دا دننه کا مته وې نن دا استعمال استاد نن دا استعمال کا دا حیا ګل راخېجوم کال هغه خو نه کېږي رشاغې ریکویسټ بند کړی دی حیا ګل څه شی ده کم ده حیا ګل او شټ اپ دا زما ملګری ده ښه کم ده نشه راویښې جوم ته لکه نه دا زما ملګری ډېرې ښه راخېجې تاله شرم نه راځي دلته کې د خپله مېرمن ناسته ده ورته وایې کم ده خو بس ما ولیده که نه نو ته یې خامخا ګورې وټ از دس حیا ګل دا څه ده راغه راله کور ته به نه راځې سو کور د نه جوړ هیر دی السلام علیکم وعلیکم السلام حیا ګل ته زما جان هغه مې کوزه کړه او ته مې راوخېجو مې نه خو ډېر ته څوک یې زه څوک یم ته څوک یې ما ګوره نو یې کیمره آن که کنه آن که ته کیمره دا بدل اوس کومه او حیا ځان تیار که زه رښتې له در روانه یم ګیر شو اوس په تختې نه تا خپله وایف کوزه کړه د لکال نه سوري وکړه در شابه نه زه به تاله اوس حیا غواړم تا ته اوس ښه ښکاري ځان نه ولیالله مه جوړو چې نه ښکاري یقینو که چې زه نظر کار پرې حیا نظر یې کار پرېښودو داسې کله پې خبر ته راشي دوباره ریکویسټ راواچوه داسې کله ته پې خبر ته راشي تا په زه کور ته راشه په خپله وپېژنې الله دقه مې لګي کور یې د تازه خیم حیا اوس نه لاړه شه یو تاڼي یې د ګېټ دې مخې ته ووه اور په سره ځې خو ما ته وګوره زه به دله ویزټ درولېږم او مینوس یم چې ورته ځې خو راشه نه زما خپل پې خبر پوښت دی مینو پېښور خو ته ځای شته مینو پېښور خو پېښور دی که نه پېښور خو ته جانانه خو زما زندګي خو په سعودي عرب باندې ده او په اسلام آباد باندې ده پېښور نه خو زما رخصتي شوې ده نه ولې رخصتي شي ستا خپل کلی دی کلی خو مې دی زموږ خپل کلی اسلام آباد دی نه مینو خو زموږ د پېښور ده پېښور خو ته څوک یې ته ما ته نه ښکارې ته ریکویسټ واپس راواچوه بس ته چې تا ته نه ښکارم لاړه په شم ما ته ښکاري کېنه ده ته د اړو ښکارې زه نه پېښور صدر کې ته څه کې زه سیلون کوم حیا سلون سلون دی میک اپ چې پکې کوي د سړو نه فیمیل نو ته اوس فیمیل یو که ته شیمیل یې تا ته څه ښکارم ما ته خو فیمیل ښکاري پرېږده حیا ته سره دا خبرې کول هسې فالتو دي ما سره خبرې کوه حیا زه به راځم انشاءالله که نه ماله صدر رنګولي کې ښکلې سوټونه واخله سمال سایز کې واله کاټن سوټونه واله ولې نه ښه جان عزیز راغی دا څه بې غیرته سړی د روخېجو دا خو مونږ په شرمونو شرمولي ته ما ته ولې بې غیرته وي نو مړه یاره والله قسم بالله چې ما د قرآن او ایجاز مې پکې کنځلې ولاکه پوه شوې ماړه مانګ ته پته وه هغه ټایم سره ما ته پته وه مې دې ته مې وویل مې دا اوس ته اوټ دی مې دی مه چېړه
نه مرنجان زه خو به اوس سره په راني یو ټوپ ما کړی. خو ورته شرط ایښی دی مې زه خو به د اوس په یو څیز معاف کړو ما خو بس عزیز ته پته ده بس پرې مړه مینو اوس دلته دا خبرې مه کوئ ظالم داسې خبرو لور بیا ولا که آرام شم ګورې دا څه شی شو